دلته کې هیڅوک د رښتیا ویلو توان نه لري. دلته کې هیڅوک د رښتیا ویلو توان نه لري. دلته کې هر څوک مسلمان دی خو ایمان نه لري. ډېر خیر. او هسې مې ژوند د انتظار لمبو ته وسپارلو. هسې مې ژوند د انتظار لمبو ته وسپارلو. ګنې پوهېږم چې راتګ یې څه امکان نه لري. ډېر خیر. هغه د مینې په مذهب کې صادقان خلک وي. هغه د مینې په مذهب کې صادقان خلک وي. څوک چې په مینه کې پروا د سود او زیان نه لري. هسې مې ژوند د انتظار لمبو ته وسپارلو. هسې مې ژوند د انتظار لمبو ته وسپارلو. ګنې پوهېږم چې راتګ یې هیڅ امکان نه لري. ملګرو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات ومنئ. خپرونه د غزلزار او زه یم غازي نادان. قدرمنو، د کوهاټ روډ ځنګلي علاقه ده د بړبیرې د سیمې. دلته راغلي یو څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ ګرځو په مختلفو لیکوالانو پسې، زلمي لیکوالانو پسې، هغې سره مرکې کوو او خاص طور باندې مسافرو دپاره هغې موږ ته وایي چې یاره پلانکي ځای ته لاړ شي، پلانکي ځای ته لاړ شي. د هغې په غوښتنه په خپله خوښه باندې موږ ځو. په دغه لړ کې نن موږ سره یو داسې شخصیت ناست دی چې دا به تاسو مخکې لیدلی. د نن نه 3 میاشتې مخکې په ژمي کې د دې سره موږ یو مرکه کړې وه چې هغه تاسو ډېر په لوی تعداد کتلې وه، او په هغې کې چې کومه کمنټ شوې وي، کوم جوابونه راغلي وي، نو په هغې کې دغه یوه غوښتنه وه چې یاره دې سره د بیا یو مرکه را جوړه شي. ښاغلی ذاکر مومن صاحب نومیږي، نن دې له بیا راغلي یو. د دې نه به نن څو شعرونه اورو او ورسره ژوند به هم پوښتو. ذاکر صاحب، تاسو ته په 2م ځل په غزلزار کې ډېر زیات هرکلی او مینه ویم. ډیره مننه غازي نادان صاحب. ستاسو ډیر شکرګزار یو چې دې ځای پورې راشئ او موږ د خپلو مینوالو او خپلو اورېدونکو سره مخامخ کې ډیر خوشحاله یو. ډېره زیاته مننه کوو ذاکر مومن صاحب. ستاسو په 2م ځل د ناستي ژوند ډېر مصروفه دی، خو دا ستاسو مینه ده، لوړوالی دی چې موږ له وخت راکوئ. تېره مرکه ډېر په ګڼ تعداد کتلی شوې وه. خصوصي توګه باندې د افغانستان ملګرو د مختلفو ملکونو نه د هغې ټلیفونونه هم راغلي وو، میسجونه هم راغلي وو، کمنټو کې هم بار غوښتنې کولې. څه به ویل غواړئ؟ دغه ملګرو به څنګه مننه کوئ؟ د شکریا څه الفاظ خو به راسره نه وي، ځکه چې ما خپله کمنټس کتلي دي. ډېرو ملګرو ما ته رنګونه کړي دي، ما سره خبرې شوي دي، ډېره مینه ما سره ملګرو کړې ده. دا نن چې زه دلته کې تاسو سره کېنم، نو دا د دوی مینه ده، او کوشش به دغه کومه چې بس همدغسې شعرونه، څه غزلې د دوی دپاره بیا تیاروم او د دوی سماعتو ته یې رسوم. ډېره زیاته مننه ذاکر مومن صاحب. او په کار هم ده چې د دغې مننه په شعرونو باندې وشي. دغه د مینې جواب په مینه باندې ورکول په کار دي. څه به ورته نن ډالۍ کوئ؟ کوشش کوم چې غزل نه وړاندې یو څو شعرونه ډالۍ کړمه، او بیا به غزل نه وړاندې یو 2 شعره. د چا د خولې په اوازونو کې به لار ورکه وه، د چا د خولې په اوازونو کې به لار ورکه وه، موږ به نشه وو که سازونو کې به لار ورکه وه. ډېر خیر. او د جانان کور ته به څو ګامه وو خو تیر به وتو. د جانان کور ته به څو ګامه وو خو تیر به وتو. لرې به لاړو په ګردونو کې به لار ورکه وه. ډېر خیر. ډېره مننه. غزل داسې دی چې دلته کې هیڅوک د رښتیا ویلو توان نه لري. دلته کې هیڅوک د رښتیا ویلو توان نه لري. دلته کې هر څوک مسلمان دی خو ایمان نه لري. ډېر خیر. دلته کې هیڅوک د رښتیا ویلو توان نه لري. دلته کې هر څوک مسلمان دی خو ایمان نه لري. سکون نه لار د خطا شوي د نفرت تیرو کې. سکون نه لار د خطا شوي د نفرت تیرو کې. د زړونو دشتې مو د مینې چراغان نه لري. ډېر خیر. او ارمانه زه چې څومره تلی شي مخ په بره درومه. ارمانه زه چې څومره تلی شي مخ په بره درومه. د محبت ځمکه عجبه د اسمان نه لري. ډېر خیر. او هسې مې ژوند د انتظار لمبو ته وسپارلو. ګنې پوهېږم چې راتګ یې څه امکان نه لري. ډېر خیر. او د خپل ارمان نه به مې خال ورلی ښودی وی، خو
د خپل ارمان د خپل ارمان نه به مې خال ورلی ښودی وی خو د محبت سحره مې چاه د زنهدان نه لري. ډېر ښه یار. مننه. او هغه د مینې په مذهب کې صادقان خلک وي. هغه د مینې په مذهب کې صادقان خلک وي، څوک چې په مینه کې پروا د سود او زیان نه لري. ډېر زبردست. ډېر ښه. مننه. او دا به غربت وي تنهایي سره مخ کړی ګنې. دا به غربت وي تنهایي سره مخ کړی ګنې. داسې خو نه ده چې ذاکر اډو یاران نه لري. ډېر زبردست. ذاکر صاحب ډېره مننه غازي نادان صاحب. بل غزل در سره شریکوم چې کور باندې زړه شوه بد نصیبه وه. کور باندې زړه شوه بد نصیبه وه، ځکه چا واده نه کړه غریبه وه. ډېر ښه. کور باندې زړه شوه بد نصیبه وه، ځکه چا واده نه کړه غریبه وه. او زه یې په معنه د سره پوی نه شوم. زه یې په معنه د سره پوی نه شوم، ژوند د ستا کیسه څه بې ترتیبه وه. زبردست یار. مننه. او ماله به راتله خو اینې نه پس ښکاري اینه زما رقیبه وه. مننه. غزل داسې دی چې ارمان چې مې ستا خپو کې کتلېده او ژړېده. ارمان چې مې ستا خپو کې کتلېده او ژړېده، یو درد مې له پرهره راوته او ژړېده. مننه. او دا نن دې باڼه څنګه دي په اوښکو لامده شوي. دا نن دې باڼه څنګه دي په اوښکو لامده شوي، عجبه د جانانه چېرته ته او ژړېده. ډېر ښه. مننه. او رخصت یې راله راکړو خو له ډېرې مجبورۍ نه. رخصت یې راله راکړو خو له ډېرې مجبورۍ نه، کتل یې زما سترګو ته مړه مړه او ژړېده. ډېر ښه. او ګلاب به ستا په لاس کې ولې نه مړاوی کېده. ګلاب به ستا په لاس کې ولې نه مړاوی کېده، بورا په تش ډنډر چوړېده او ژړېده. ډېر ښه. مننه. او تا سر راښکاره نه کړه خپل مین ته چې دا ولې. تا سر راښکاره نه کړه خپل مین ته چې دا ولې، ستا چم کې ماشومانو چې ویشته او ژړېده. ډېر ښه. او لحد کې به مې هم زار او قربان له خولې نه وځي. لحد کې به مې هم زار او قربان له خولې نه وځي، که یار زما په قبر تېرېده او ژړېده. ډېر ښه. مننه. او همزولو ته یې وې هغه ذاکر خو لیونی شو. همزولو ته یې وې هغه ذاکر خو لیونی شو، د ځان سره په لاره ګونېده او ژړېده. ډېر زبردست. ذاکر صاحب ډېره زیاته مننه کوو د ناستي چې موږ سره کېناستی، شعرونه مو راته ډالۍ کړو. نو ډېره زیاته مننه کوو د ناستي په دویم ځل باندې. او اخیره کې په دغه تیره مرکه کې ستاسو پیغام ډېرو ملګرو صفت کړو چې ډېر ښایسته و. دغه رنګ څه بل ښکلی پیغام داسې ده چې الله دې وکړي چې مونږ څه اورو په هغې عمل کوو ورسره او چې څه وایو په هغې هم عمل کوو. داسې وي چې اکثر بعضې خبرې انسان کوي خو عمل کم وي. نو الله دې مونږ له د عمل توفیق راکړي. اول خو شاعرانو ملګرو ته زه دا خواست کوم، بعضې ملګري داسې وي چې غزل سره خواري ونه کړي، نو پکار ده چې کوم استادانو مونږ ته د غزل کم معیار پرېښی دی، پکار ده چې هغې نه خو یې ښه کوي هسې نه شو، چې هغه معیار برقرار وساتو. بلکل. او نور داسې د مشرانو د قدر کوي، هغه که د کور وي که د بار وي، ځکه چې مشرانو نه ډېر زده کړې کېږي. بعضې ملګري د خفه کېږي نه چې مور او پلار پې داسې واته جماعت ته تعلیم وکړي، نو اکثر بیا وایي چې یاره زه پوهېږم او دا نه پوهېږي. نو پکار ده چې د مشرانو قدر وشي، ځکه چې د دوی د برکته دغه مقام ته رسېدلی وي. او ډېره مننه د مینوالو او ستاسو، ډېر خوشحاله شوم چې مونږ له راغلی وخت هم راوړو ځان سره. ډېر خوشحاله. ډېره مننه، ډېره زیاته مننه. قدرمنو د ځنګلي د سیمې ښاغلی ذاکر مومن صاحب په دویم ځل تاسو واورېدو. باور یم چې دغه مرکې په شانتې به دا هم ستاسو ډېره زیاته خوښه شي. تر بلې مرکې مو په الله سپارم. زموږ ملګری ذاکر مومن غازي نادان په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.